د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته امرالله صلیوی د زمریز لروشتمه زموږ په کلیزه کې تور ټکای دی له دې اثرات وتل حتمی دي. د زمریز لروشتمه زموږ په کلیزه کې امرالله صلیوی یو کال شو چې د بې ادبه طالب مالیشو او لوري خلک یرغمل شوي او د دوی لوري ظلم طرفګاني د معرف کلتور او هویت ضد کړنې روانې دي. ښاغلي صلیب په خپل فیسبوک باندې لیکلي د زمریز لروشتمه زموږ په کلیزه کې تور ټکی دی له دې اثرات وتل حتمی دي. پوره کال وړاندې په همدې ورځ کابل وپرځېد او طالبانو واک ترلاسه کړ. نوموړی په داسې حال کې دغه څرګندونه کوي چې نړیواله ټولنه ملګري ملتونه او ګڼ شمېر نوموتې څېرې تېر یو کال د افغانانو لپاره له ناورینه ډک کال بولي. ځینې مدني او سیاسي فعالین دغه ورځ د افغانستان په تاریخ کې توره ورځ ګڼي. بل لورته ورځګنی وایي طالبان د پخوانیو پوځیانو له تجربې ګټه نه اخلي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو نن دوشنبه کال پوره شو. طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو سره د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه ړنګ کړل او ویل چې په خپلو لیکو کې به دوی ته ځای نه ورکوي. او ننګرهار کې د چات پریوتو له کبله د یوې کورنۍ 4 غړي مړه شوي. د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې د تېرې شپې سیلابونو خلکو ته سخت ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. ویل کېږي سیلابونه د یاد ولایت بسود او چپرهار ولسوالۍ د خالص بابا په میله او بیز اکمالاتي سخت ځپلي دي. د سیمې خلکو له رسنیو سره په خبرو کې د سیلابونو له امله د 9 کسانو مړینه او 10 کسانو ټپي کېدل تایید کړل. خو ویل کېږي چې د مرګ ژوبله کچه تر دې هم لوړه ده. دوی وایي سیلاب ځپلې کورنۍ بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او مرستندویه خیریه بنسټونه یې باید غم وخوري. ځای اوسېدونکي وایي چې په شیخ مصري سیمه کې تېره شپه د چت پریوتو له امله 4 تنه مړه شوي او 2 تنه نور ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې د تېرو 2 ورځو راپه دېخوا د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې هم سیلابونو خلکو ته زیات ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. قدرمنو دوستانو له ملتیا مو مننه.